تاسو له SBS پښتو سره یاست. د استرالیا او وانواتو ترمنځ د تړون اقتصادي ګټې تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوی غونډې خبره ردوي او د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو پراخ خبرګونونه راپارولي دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. استرالیا او وانواتو د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین د نفوذ د سیالي په ترڅ کې یو تعدیل شوی امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي او د وانواتو لومړي وزیر جوتام ناپات دغه تړون چې د ناکامال تړون په نوم یادېږي په کانبرا کې لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به استرالیا د وانواتو د پولیسو اصلي همکار وي، خو وانواتو دا نه د منلې چې استرالیا د چین لخوا د تمویلیدونکو پروژو د تصویب یا رد واک ولري. وانواتو پریکړه کړې چې خپل خاوره به د هیڅ بهرني هیواد د پوځي اډې یا پوځي زیربناو د جوړولو لپاره ونه کارول شي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي ویلي دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د برابرۍ او متقابل ملګرتیا پر بنسټ ولاړ دی. We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home. د بهرنۍ پالیسۍ شنونکي وایي د استرالیا او وانواتو ترمنځ نوې امنیتي تړون کولای شي د آرام سمندر په سیمه کې د استرالیا اقتصادي وړتیا او نفوذ لا پیاوړی کړي. د لوی انسټیټیوټ د آرام سمندر د ټاپوګانو د پروګرام مشر الیور نوبیتاو وایي د تړون د برخه د دې لامل کېږي چې استرالیا وکولای شي په سیمه کې خپل اقتصادي سیالي نور هم پیاوړی کړي. Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well. And that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې ایران د تیرې اونۍ د بریدونو له تبادلې وروسته د غونډې غوښتنه کړې او وايي چې د غونډه بنن په قطر کې تر سره شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوی غونډې خبره ردوي، خو وايي چې د ایران د کنګل شوی پیسو د خوشی کولو په اړه د تعقیب لپاره به یو متخصص پلاوی دوه ته واستوي. دغه وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې تهران ته اوسنۍ لومړیتوب دی چې له واشنگټن سره د لاسلیک شوی تفاهم لیک عملی کېدل ډاډمن کړي. لنډمهاله تړون د هرمز تنګي د بیا پرانستلو غوښتنه کوي او دواړو لورو ته 8 ورځې وخت ورکوي چې د سولې د یوې پراخې موافقې په اړه خبرې اترې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویټ ویلي چې واشنگټن لا هم اوربند ته ژمن پاتې دی، خو که اړتیا پیښه شي د ځواک کارولو امکان نه ردوي. په راتلونکو ورځو کې په وینزویلا کې د سخت باران اټکل شوی، په داسې حال کې چې چارواکي له 2 زلزلو وروسته د راناسکور شوی ودانیو تر خاورو لاندې د زرګونو بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې روانې ساتي. د راپورونو لمخې په دې طبيعي پیښه کې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي دي او اندېښنې زیات شوي چې زرګونه کسان بې کور شوي او له خطر سره مخ دي. د اماري لیس اوکانتو کور چې د دولتي کور جوړونې د یوې ودانۍ برخه و زیانمن شوی دی. هغه او دغه کورنۍ له زرو څخه زیات نورو خلکو سره یو ځای اوس مهال د کاراکاس په یو خیمه‌ای کمپ کې ژوند کوي. We're afraid. There are walls that could collapse and hurt us. The structure is fine, thank God. Our structure is fine, it's solid. But there are many damaged walls on the first floor, the second floor, entrances to the buildings. It's dangerous to be inside them in case there's another tremor and the walls come crashing down on us.
y se nos vayan a venir las paredes encima. د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي هوایي بریدونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د بریدونه یوازې یو امنیتي پیښه نه ده بلکې د افغانستان د اوسنی وضعیت ملي دریز او راتلونکو په اړه د ژور فکر ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم د بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارا نقص او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان څخه غوښتي چې له دوګونی سیاست څخه خلاص واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړې. د پخوانی حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکېچ د لا زیاتېدو لامل کیږي. طالبانو په کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی او دغه بریدونو په تړاو یې خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. بل لورته پاکستان د بریدونو تایید کړي او ویلي دي چې دای په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې تر سره کړی دي. د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز ویلي چې دا د خوښۍ خبره ده چې د هیواد د تیلو بیې د 2022 کال لپاره رئیسي تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې دي. د استرالیا د پټرولیم انسټیټیوټ وايي 13 اونۍ په ملي کچه د پټرولو د 1 لیټر اوسط بیه لشپک سنټو څخه زیاته راټیټه شوې او نږدې $1 او 80 سنټو ته رسیدلې ده. د تیلو د مالیې درې میاشتنۍ تخفیف چې ټاکل شوی و د جون په 10مه پای ته ورسیږي اوس په د یوې بل میاشتې لپاره وغځول شي. خو له سبا څخه بعد د تخفیف کچه له 20 سنټو څخه 14 سنټو ته راټیټه شي او وروسته به په تدریجي ډول ختم شي. ډاکټر چالمرز ویلي چې د پریکړه سمه ده. We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that's passed on in the appropriate way to motorists. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي او د مخابراتو وزیر انیکا ویلز اعلان کړی چې هغه ټولنیز رسنۍ به له 2 برابر لوړو جریمو سره مخ شي چې ل 14 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو د بندیز قانون ته غاړه نږدي. حکومت د دوشنبه په ماښام پارلمان ته د قانون تعدیلات وړاندې کړل څو د استرالیا د ټولنیزو رسنیو د لږ تر لږه عمر قانون لا پیاوړی کړی. د تعدیل شوی قانون لمخې د ای سیفټي کمشنر ته به پراخ واکونه ورکړل شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات وغواړي او د قانون د نه مراعاتولو په صورت کې به اعظمي جریمه ل 9.15 میلیونه ډالر څخه 9 میلیونه ډالر ته لوړ شي. د حکومت په وینا ل 13 دسمبر میاشتې راځي ل 14 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو څخه باندې 15 میلیونه حسابونه لري غیر فعال یا محدود شوي دي. خو لومړی وزیر انټونی البنيزي وایي د ټولنیزو رسنیو شرکتونه لا هم د قانون د پلي کولو لپاره کافي اقدامات نه کوي. Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا وژونکو وبا څلورم ولایت هم خبره شوې چې له جنوبي سودان او د مرکزی افریقا جمهوریت سره
پوله لري. چارواکي هڅه کوي د ناروغي د لیږد لړۍ وڅاري او له ناروغانو سره د تماس لرونکو کسانو پیژندنه وکړي. ورسته له هغه چې په دې سیمه کې د ایټوري ولایت له مرکز بونیا څخه یو راغلی مسافر په دغه ناروغي اخته و پیژندل شو. یوې روغتيایي سرچینې AFP خبري اژانس ته ویلي چې دغه کس ورسته مړ شوی. په همدې حال کې د هیواد په شمال ختیځ کې د بینی په ښار کې له ایبولا ناروغي څخه د لومړي ژغورل شوی شخص هرکلی کړی دی. تر اوسه پورې په کانګو کې نږدې 1240 پیښې ثبت شوي او 360 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د استرالیا په ډیرو ښارونو کې باران وریږي. په سېډني کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په اډلېډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 15، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزبن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 22، په داروین کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 42 او ټیټه 22. دا هم د استرالی ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیه. د استرالیا $1.98 امریکایي سنټه، یو استرالی ډالر 80 یورو سنټه او 2.50 بریټانوي پنسه. د استرالیا $1.15 هندیو کلدارو او 190 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 د متحده عربی اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا $1.43 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیامو مننه کوم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.